अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو शिरदल तखनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दी वकी چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د ماچوي کرکشوي او راغورځېدل سولر پینل پر رابطه باندې دا چې د کار او پالت څخه خولېدل وي مونږ څنګه کولای شو په خپل کور کې ترمیم او جوړ کو او ګټي اخیستنې ته چمتو کو دوستانو د دې د برابرولو او جوړولو لپاره مونږ دوه قسمه مهمه مواد ته ضرورت لرو چې دا دوه قسمه مواد عبارت دي د کلینر څخه او ماستر وارنس څخه دوستانو د دې عملی د اجرا کولو څخه مخکې باید موږ خپل د سولر سیلونه مکمل چیک کو چې آیا کټ شوي خوځېدلي خونه دي کله چې دوستانو زموږ د سولر پینل سیلونه کټ شوي نو موږ د هیډ ګن یا د کاوې په واسطه باندې موږ د سولر پینل ټانکې نصب کوو کنیکشن کوو د دې نه وروسته موږ سولر پینل په ځمکه باندې وار نصب کوو او بیا کلینر رالو کلینر چې کله راواخیستو د دې سره یا کپڑا یا برس رالو یا سپنج ګورو او هغه رالو او خپل سولر پینل چې مکمل په دې کلینر باندې وینځو بیا دوستانو د نمبر وړاندې ته ګدو تر دې پورې چې مکمل وچی او هغه لمدبل هغه لونواله چې دې کې دنه موجودي هغه د مینځه مکمل لاړ شي کله چې د مکمل ختم شو هغه لمدبل نه د دې نه وروسته دوستانو منګه سوپر وارنش راخلو او مکمل سولر پینل ته د اوسپنې ډکنې یا د خطکش په واسطه یا د لرګي خطکش په واسطه باندې مکمل سولر پینل ته اوار سوار یو لاس مکمل وارنش ورکو او هغه ځایونو ته وارنش ډیر ورکو چې کوم چې کرک شوي دي ما شوي دي یا قوطي شوي دي ترڅو هغه خپل درزونو یا غزینو ته ځان ورسوي چې هغه خراب شوي دوستانو دغه وارنش ټیم چې دا چلیری ساتره نو دوستانو یو ورځ به منګه مکمل د لمر وړاندې ته ګدو ترڅو پورې چې دا وارنش خپل ځین انتظام ورسې ګرم شي او په دې باندې کلک او وچی په دوه مورز به دوستانو منګه دا عملیه به اجرا کو بل لاس وارنش به ورکو او په درې مورز به دوستانو بل عملیه اجرا کو درې عملیه دریم لاس به ورکو د دې نروسه دوستانو زمونږ سولر پینل چې ان شاء الله دا به ټیک وي دا خپل ولټیج او امپیر پوره ورکي واټ به دوستانو مکمل وي نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولای شئ خپل مات شوی کریک شوی یا کټ شوی سولر پینل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ دوستانو زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ د توجه نه مو یو جهان مننه السلام علیکم